د ولسمشر غني تازه خبرې د امریکایانو وتلو باره کې څه ویلي. امریکایانو ته کوم اخطار ورکړی او څه یې ترې غوښتي. سلام، وخت مو په خیر. ولسمشر غني د امریکا غیر انتفاعي بنسټ ته په وینا کې ویلي چې افغان حکومت د امریکایي ځواکونو وتلو ته اندېښنه نه لري. نوموړی وایي پر ځای د دې چې کابل په دې تړاو اندېښنه وکړي، بلکې هغه پایلې د امریکا وسنجوي چې له افغانستان څخه په وتلو په دغه هیواد ته د ترهګرۍ له پلوه څه پېښ شي. ولسمشر غني ویلي له افغانستان څخه د امریکا د وتلو موضوع په اړه هېڅ ډول ملاحظه نه لري، بلکې په وینا یې افغان ځانګړي ځواکونه اوس په سیمه کې دویمه درجه ځواک بلل کیږي او افغان هوایي ځواکونه هم 3 چنده پراخه شوي چې دوی ټول د خپل هیواد امنیت نیولی شي. خو ولسمشر غني ټینګار کړی چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل باید مسؤلانه او سیستماتیک وي او د افغانانو ترمنځ له یو توافق څخه وړاندې د دوی د ځواکونو وتل به د سولې په پروسه تاثیر واچوي. ولسمشر همداراز ویلي طالبان د افغانستان یوه برخه وګړي دي او له پامه نشي غورځېدلی، نو ځکه اړتیا ده چې له دوی سره خبرې وشي. خو طالبان هم باید ومني چې د افغانانو له غوښتنې پرته هېڅ نشي کولی، نو اړتیا ده چې سیاسي حل لاره ولټول شي. ولسمشر غني همداراز هیله ښودلې چې د بندیانو د تبادلې پروسې په تکمیل سره به بین الافغاني مذاکرات هم پیل شي. خو زیاتوي د تاوتریخوالي له کموالي سره لا هم د طالبانو لخوا بریدونکي تلفات زیات دي. غني وایي په اوسط ډول د افغان ځواکونو ورځني تلفات له 10 تر 15 تنو پورې رسیږي. په هر حال تاسو د ولسمشر محمد اشرف غني د دغه خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.